په کندهار کې د شری ناروغي د مخنیوي او پولیو ضد واکسین 10 ورځنی کمپاین پیل شو. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب او د کتلوي معافیت امیر ډاکټر حزب الله فطرت د یکشنبه په ورځ د کتلوي معافیت امیرات کې 2 ماشومانو ته د شری واکسین لګولو او 2 څاڅکي پولیو واکسین په ورکولو سره دغه 10 ورځنی کمپاین رسمن رافیل کړ چې پر مهال د عامه روغتیا وزارت استازي ډاکټر کلیم الله نیازی په سویل لویدیځه حوزه کې د اسلامي مشورتي ګروپ استازي مولوي حبیب الله عبید د پولیو د بیړني عملیاتو مرکز مسؤل ډاکټر صدیق الله پتیال د یونیسف استازي ډاکټر احمد الله احمدي او د دبليو ایچ او استازي ډاکټر عبدالرحمن جواد حضور درلود. د کمپاین تر پیلېدو وروسته د کندهار د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب ویل د شری ناروغي د مخنیوي او پولیو ضد واکسین د 10 ورځنی کمپاین به په کندهار او ټولو ولسوالیو کې تطبیقیږي چې په خبره د شهر او ولسوالیو ټولو سیمو ته مسلکي ټیمونه رسیدلي او له 9 میاشتې څخه تر 15 کلنۍ پورې ماشومانو ته به د شری واکسین او له 1 ورځې څخه بیا تر 15 کلنۍ پورې بیا ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. امارت پر اتک سره په ټول افغانستان کې په هر ځای کې ممنیات څوک نه کوي په ټول کمپاین کېږي. په خو موږ داسې ځینې مشکلات درلوده په ولسوالیو کې چې کمپاینونه به نسو رسیدګي کېدلی خو نن الحمدلله د شهر د ټول افغانستان په سطح باندې په هر ځای کې په کلو باندو کې په هر ځای کې هر کمپاین چې کچې د پولیو یې که د شری کمپاین یې که بل کمپاین یې په ښه ډول تطبیق کېږي او هم به انشاءالله تطبیق شي. ورپسې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر حزب الله فطرت ویل د دې 10 ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې 2,09,000 ماشومانو د شری د مخنیوي واکسین او پولیو ضد واکسین ورکړل شي چې په خبره دا چې روان 2022 میلادي کال د شری ناروغي په ټول هیواد کې پر ډیرېدو نو د عامه روغتیا وزارت له لوري په یو بیړني اقدام کې د ټول هیواد په کچه د شری د ناروغي د مخنیوي او پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. او د کندهار ولایت په سطح باندې موږ د 248 په مټ باندې 2,09,000 شاوخوا ماشومان هغه ماشومان چې عمرونه د 50 میاشتو څخه بیا د 9 میاشتو څخه بیا تر 50 میاشتو پورې وي دا به د 10 ورځنی کمپاین په جریان کې واکسین شي. ډاکټر حزب الله فطرت ویل د دې کمپاین تر پیلېدو مخکې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو راسي خپل ماشومان ته د شری ناروغي د مخنیوي او همدارس د پولیو ضد واکسین ولګوي. همدارس ورستوي کې د اسلامي مشورتي ګروپ استازي مولوي حبیب الله عبید بیا پر ټول علماو ژغ وکړ چې ټول هیوادوالو ته د منبر لارې د شری ناروغي او پولیو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي ترڅو د شری ناروغي د مخنیوي او پولیو ضد واکسین خپل ماشومان ته ورکړي او د خپل ماشومان ژوند وژغوري. ستاسو د طریقه پر ټول کندهار ولس باندې ژغ کو خصوصا پر والدینو باندې او د مساجدو پر امامانو باندې د وزارت حج اوقاف د حکم په اساس باندې چې د شری کمپاین د ټول ټیمانو سره همکاري وکړي په مسجد کې ځای ورته ورکړي په مسجد په سپیکر کې اعلان ورته وکړي او د ټول کلي خلک دې ته تشویق کړي هغه ماشومان چې هغه لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د 9 میاشتو څخه تر 50 میاشتو پورې د عمرونه وي هغو ته دغه د شری واکسین تطبیق کړي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت تر حاکمیت راوروسته واکسیناسیون کمپاین او نور روغتیايي خدمات د کندهار ټولو لیرې پرتو ولسوالیو ته رسیدلي چې له امله ټول ماشومان ورڅخه برخمن شوي.